د ننګرهار مرستیال والي ولسی ستونزې د حل په موخه واورېدي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ولسی وګړو په بیلابېلو برخو کې ستونزې، غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدي او اړونده ادارو ته د قانوني اجراءاتو په موخه راجع کړي. ننګرهار کې د پولیو واکسین کمپاین پیلېږي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د یوې راډیوي خبرونې له لارې خبر ورکړی چې د ثور په 2مه په ټول هیواد کې د پولیو واکسین کمپاین پیلېږي چې په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د عدلیې ریاست تر چتر لاندې بیرته راستنېدونکو کورنیو ته پاخه خواړه ویشل کیږي. د ننګرهار عدلیې ریاست تر چتر لاندې د عطا او المواسات خیره بنسټونو له لوري تورخم فرضي کرښې او عمري کیمپ کې بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ته پاخه خواړه ورکول کیږي. تیر ورځ عطا خیریه بنسټ 1400 او المواسات 1250 کورنیو ته خواړه ویشلي. پاکستان څخه راوړل شوي غیر معیاري جوار له منځه یوړل شول. ننګرهار ته له پاکستانه راوړل شوي 15 ټنه جوارو څخه 1.1 میټریک ټنه چې د ګټې اخیستنې وړ نه وو د کرنې ریاست قرنطین ټیم له لوري د ګډ هیئت پر وړاندې تر نیول کېدو وروسته په خوندي ځای کې خاورو لاندې شول. او د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د $15,000 په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. د یاد ولایت د اوبو انرژۍ رئیس مولوي محمد شفیق باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې دغه شبکه د DRC موسسې په مالي ملاتړ د $15,000 په لګښت جوړه شوې چې پر مټ یې 210 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي.